که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځم د سورت فنکشن باندې کار کوم. مخکې موږ ډاټا ویل چې مثال څنګه سورت کولای شو، د دې نه سورت دا موږ ویل چې مثال څنګه سورت کولای شو. خو اوس د فنکشن په واسطه باندې موږ څنګه کولای شو چې خپل معلومات سورت کړو. دلته راځم ورته هم چې مساوي ورته هم لیکم چې سورت مثال دا سورت بیا مثال اره مثال چې کوم یو اره مثال دا ز نسم د دې نه تر دې پورې مثال دا مې اره ونوره ورته هم چې کامه سورت انډکس مثال کم یو کالم باندې سورت کې ورته هم چې په سوم نمبر راځي یو دوه درې څلور پنځه شپږم نمبر باندې یا ورته هم چې شپږم باندې سورت یا ورته هم پنځم باندې سورت کار یو چې مثال تاسو پنځم باندې او کم دغه کم سورت ascending and قوس باندې انټر کوي. مثال دا چې د سورت شو مثال دا کلام دلته مثال دا سورت دلته ګورئ دا د دې نه د پرسنټیج علامه لري کړه فارمت مثال د دې نه څه شو لري شو مستې په ascending سورت مثال څنګه دا ascending که زه راشم ورته چې descending نو دلته زه ورته هم چې ماینس دلته ماینس ورکم مثال دا چې descending شکل باندې که زه دا مثال ډیلیټ کوم او بیا راشم ورته هم چې مساوي سورت مې دغه کړل ته تاسو هم چې مثال دا فنکشن اره مثال ټول اره دا ز سلیکوم د دې نه تر دې پورې مثال دا اره او تم چې کاما سورت کا په پنځم کالم باندې ورته هم چې descending مثال دا descending -1 descending او مثال بای کالم یا را مثال فالس دیفالت فالس ده دا چې کوم انټر کوم دا چې د descending سورت شو مثال دا د دې نه descending سورت شو دا د descending سورت کومه غواړو چې مثال د دې سره د غراولو ټایټل راولو لکه دا ټایټل مثال دې سره راولو پاس راولو نو د دې سره د وی سټک فنکشن باندې اضافه کول سره وی سټک مثال دا چې د وی سټک فنکشن مثال ورته چې دا ټایټل د دې سره ونسه وی سټک فنکشن مخکې ویل دا د نورو فنکشن سره مثال کاما بیا راځم ورته ته اخر کې قوس باندې انټر کوم ګوره دا ټایټل دلته څه شو راغی دا چې د سورت په دې شکل سره که زه راشم ورته هم چې دا ډیلیټ کوم بیا راشم ورته هم دلته ورته هم چې مساوي وی سټک مثال وی سټک فنکشن تابو هم دلته مثال دا نسم چې مثال دا ټایټل ده کاما ورته هم چې سورت مثال بیا تاب اره نسم چې کوم اره دا ز سورت کوم مثال دلته شکل دا میونه سورت لپاره او بیا ورته چې کاما سورت انډکس دلته ز کالیبریسس کې دا نسم ورته چې کوم یو کالم سورت کا ورته هم چې کوانټیټي سورت کا مثال کوانټیټي سوم کالم ده سلورم کالم باندې سورت کا او بل په پنځم کالم باندې سورت کا. دلته بیا زه راځم ورته هم چې کاما بیا ورته هم چې اول کالم چې ده هغه مثال کالیبریسس نسم یعنی اره کله چې کالیبریسس نسو اره مثال ورته هم چې اول سورت کا په یو باندې او دویم مثال چې کا سورت کا په descending باندې دی مثال دغه -1 descending باندې دا سورت کا دلته کالیبریسس باندوم بیا قوس باندې او انټر دلته دا و چې فنکشن وی سټک فنکشن مثال هغه یو قوس باندې وبند کړي مثال دا غي د لپاره مثال دا ascending سورت شو مثال دا descending مثال که چیرته تاسو د یو څخه زیات دغه سورت کوي نو بیا دلته دا کالیبریسس په مینس کې دا ګوري دلته یو مثال دا کلامونه شو او دا د سورت اردر شو مثال تاسو کولای شئ چې په دې باندې چک سورت کوي س اوس راځم سورت بای مثال هغه دا هم وی چې سورت څنګه موږ ډاټا سورت کوو مثال ورته چې سورت بای دا چې ډیلیټ کړه دا اره فنکشن دی چې دا یو ځکه دوه ورکړ ډاټا خپل راوړي. اوس د اره فنکشن باندې کار کوم چې د سورت بای فنکشن باندې ورته چې مساوي سورت بای مثال دا دویم فنکشن چې دا سورت بای اره مثال نسم دا اره مې ورته ونیولا بیا ورته چې کاما او بیا راځم سورت اردر مثال دلته په چی باندې سورت کې مثلا کلام ورته نسم چې بس هغه ماده سورت کې دلته ز دا کلام نسم ټوټل مثال دا ټوټل کلام نسم بیا راځم ورته چې کاما سورت کې په چی ascending
په اسندینګ باندې. اوس دا چې کوم قوس باندې موږ بل پارامتر هم ورکولای شو چې بای بل اره مثال بل سور کالم مثال دا اسندینګ یو کالم سور کوم مثال دا راغی که زه ورته چې ټایټل راولم نو ټایټل لپاره وی سټاک فنکشن کاروم. وی سټاک فنکشن ته چې درالم دا ټایټل ورته سلیکټ کوم او بیا ورته چې کاما او دلته یو بل قوس د وی سټاک فنکشن لپاره باندوم انټر مثال دا فنکشن راغی. دلته که زه راشم مثال د دې د لپاره وتم چې کاما ګوره دیز کې بل اردر نشه سورت اردر مثال چد بل اردر دا یو میونیو دیز کې اور دیز کې ورپسې دویم اری نسم وتم چې بل ته سورت کا پچی باندې دا اوس هم مثال په دې سورت کو ټوټل اماونت باندې سورت کو دا ټوټل اماونت اسندینګ او بل ورته چې په دې کلم باندې سورت کا مثال دا ورته ونسم د شکل باندې دا سورت کا چې ورته دا سورت کا ماینس یو انټر کوي مثال ګوره دا به ډیسندینګ سور شي. په دې شکل سره تاسو کولای شئ چې دا سورت کوي مثال په مختلفو کلمونو سره سورت وکړئ. مثال دا سورت ده مثال ته د دې په واسطه باندې فنکشن استعمالول شي. مثال سورت دلته راځم مساوي سورت بای مثال سورت بای باندې بیا وبزل درته بیا تاسو کوم دلته ګور اره بای د چش په واسطه سورت کم دغه سورت کوي. که زه د اره ونیسم مثال دا د خدای د فیصدي سونیسم ورته چې کاما چې باندې سورت کا په دې کلام باندې چک سورت کا دا کلام شو. مثال اردر که دا کلام باندې سورت کا بیا ورته چې اردر مثال ډیسندینګ دا یا اسندینګ اړ یو چې نسب بیا کلام دویم ورکول شي د سمخکي تلای شي. کوم غره شو دا مثال د دې نه ز دلته ورته دغه ورکم ورته قوس ورته بند کم مثال دا قوس مې بند کړ دا چک ډیټا را راوسه زه دا ډیلیټ کوم ورته چې دلته راځم فنکشن ته په دې فنکشن باندې کلیک کوم دلته ورته لیکم چې سورت بای مثال دا سورت بای پیدا کوم مثال دا پیدا ک په دې باندې ډبل کلیک کوم دلته دا سورت بای فنکشن په ماتره شي دلته مثال دا اره شو مثال دا ما سلیکټ دی اره او مثال بای اره مثال چې کوم باندې سورت کې مثال دی بای اره شو او مثال سورت کوم سورت کې په چې شي اسندینګ ډیسندینګ باندې سورت کې دلته ورته چې مثال 1 مثال په دې باندې سورت کوم سورت اردر 1 مثلا انداز که تاسو اضافه کوئ نور هم بل امر راځي بل امر راځي مثال مخکې تاسو کلیش مثال دلته فنکشن ورته ضرورت هم چې اوکې مثال دا یو اردر ما ورکو دا چې شو فنکشن سور شکل ورته وی سټاک مثال وی سټاک ورته هم دا فنکشن ورته راولم دلته مثال وی سټاک کې دلته زوی ټایټل ورته سلیکټ کوم چې مثال د کوم دی نه تر کوم دی پورې تر دې پورې اوس کاما بیا قوس بند کوم دلته مثال قوس مې بند کو انټر که دلته وګورم اوس دا وی سټاک فنکشن ما دلته کار ک دا ګور دا وی سټاک فنکشن دا بدا پکې چې دا اره دا مثال کوم فنکشن که دې تر شمه دا وی سټاک دا دې تر شم دا ګوره مثال سورت بای په داخل د بلکې فنکشن کې موږ دا فنکشن کړل دي ته نستډ فنکشن نو دا چې مثال څنګه سورت بای فنکشن باندې یا سورت باندې تاسو کار کوئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وي یو کمنټ چې تاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوې زده کړې وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریک کړئ ترڅو هغوی هم ترې استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.